یو سړی د تنبې په سر کې ولاړو بجلی وینیا ګپه در آیات بجلی چې وینیا وی یو منټ قدر یې ویني وی بل وار بجلی لکه چې لکه دی خوشحاله سوی ناره کول پاکستان زنده باد مطلب څونه زما په طبیعت ته بجلی بوته کنه نو بجلی پر هغه ټیم لاړ. السلام علیکم قدرمنو کتونکو ستړي مسئ له کلا سپلا خبري څنګ سره نن میلمه دی د کلا سپلا تکړه هنرمند روز خان شوق صاحب له روز خان شوق صاحب سره به د په فن د په هنر خبرې کو د پروګرام طرفه سره پاسي او د دلو خلیزه خبه خورا مزیدار ټوکی اورو او د په ژوند د په فن باندې خبري ورسره کو. شوق صاحب تاسو ته په کلا سپلا خبري څنګه پروګرام کې تاسو ته هر کله وای کلا سپلا خبري څنګه ډیره مننه کوم اډمنان محمد خان او شریف خوشحالیار ستاسو کور ودان چې موږ ته قیمتي وخت راکړي ډیره مننه کو. تاسو خپل سندرغاړي هم یاستئ سندرې مو هم ویلې په دې کې ستاسو دغه چې کوم د ټوک ټکالو چې کوم هنر وي دا ستاسو مخ کې وي خو دوی د ولس کې دونې خورسوي نه وي او دا څنګه د کیسه وکړه څنګه دونې زه راوټکېدې دونې مینوال د په لنډ وخت کې پیدا کړل د دې وجه څه وه؟ دا د ډېر ښه سوال وکړي دا مطلب ما ته به پرد جلا یوه کس به راته ویل چې دا څه واجوه نو وار چاته به در چا سر خو نو زه نسم خلاصوی دا دونې ولس دی زه یې کاړم اوس دا پروګرام چې اوس مطلب دا مجموعې دی د ټولو خلکو سر به په دغه پروګرام کې ورخلاص کړم د دې تر شا یو څه شان و هغه دا و غزلې ما ویلې شکر دی په وطن کې سندرغاړي بیخي ډېر دي نو دلته میلمانه شاوخوا یا د پی ټي ایم په حواله یا بل داسې د کامپرستۍ په حواله تر کابله پورې تعلق سته له ننه سره نه تر ګپو له مخه نن د چا په کوټه کې ناسته د نن د چا په کوټه کې دا په کوټو کې موږ ډېر پروګرامونه کول ګپې م کولې خو اوس دا شکر دی و موږ ته نیټ دونې موقع راکړه دغه یوټیوب او دغه فیسبوک دغه چې سوشل میډیا به له وخت سره ډېره وده وکړي دا د چا شی نه ضایع کوي اوس یې په دغه کې داسې شی ایجاد کوي چې هنرمند به له خپله هنره خوند اخیستی سي د هنرمند خپل شی به ذخیره او قدر بي او معاش به ورته ملاوږي نو ډېر خلکو و ما ته ویلې چې په تا کې د ګپې صلاحیت بیخي زیات دی مطلب د ټوکو ټکالو دا بیخي ډېر دی په چا کې نسته لکه ته چې څونه هنر لرې ته راسه ځان اوپن کړو نو ما خپل هم دا هڅه کوله مال په وطن کې سندرغاړي بیخي ډېر دي یو نه دی دوه نه دی درې نه دی شل نه دی تر په سوو دي بلکې په زرو دي ښه دی چې ډېر سي نور دې هم ډېر سي ښه سندرغاړي سته دا چینل ته چې زه رالم د چینل په حواله زموږ غږ تقریبا که اوس زه غټه خبره نه کوم لرو بر خو بیخي دی بلکې بین الاقوامي ورته ویلی سي ولې د یورپ خلک له ما سره رابطې کوي په کاناډا کې خلک سته زما سره رابطې کوي چې ستا ګپې موږ ډېرې په شوق اورو بلکې په فیملیو کې اوري بلکې په کور کې اورو او زه بیا په دې ډېر خوشحاله کېږم ډېر خلک به ما ته د کور د سکرین عکس راولېږي چې موږ ګرده فیملي ستا و پروګرام ته ناست یو زه په دې دونه سخت خوشحاله سم دوه ځایه خوشحاله سم یو په دې خوشحاله سم چې زموږ په پروګرام یا زموږ په ګپو کې هغه په مطلب هغه ګنده خبرې نسته هغه ګنده الفاظ نسته چې څوک یې په ګډه نشي کتلی څوک یې په ګډه ونه ګوري له خپله کوره یې پټ کړي یا بل څه په وکړي یو په دې خوشحاله سم بل په دې خوشحاله سم زه هم ښه دی چې و پښتنو ښځو ته و پښتنو خوندو ته و پښتنو کورو ته په پښتو کې خندا میلاو سي په پښتو کې ګپه ورته میلاو زموږ ښځې تر دې پورې یو ګپه رایاده سوه یو د وخت یو سپین سرې ښځه وه له خپلو بچیانو سره یې ډېره مینه درلوده خو ساده ښځه وه موژوندو یې مطلب د دغه زامنو ماینو یې هلته یا د کور والا یې ریډو لګولې وه دا وراله ول نجونو د ریډو زیاته بنده کوي ول پښتو ګرده تی په ورځ تېره کوي هلکان خواران چې ماښام راسي و اردو ته ناست نو د دې له خپلو بچیانو سره مینه وه نو اوس موږ هغه کوشش کوو چې خپلې فیملیانې له اردو راوباسو په پښتو کې یو خبره ورته وکړو دا هنر خو په تا کې سته نو تر کوټې او تر ځانه یې مه محدوده کوه مطلب چې مړ سې
له تازه به هغه به بیا د هغه جان بیا جلا سوالونه دي د لمانځه حال به درزه کوي د اوداسه حال به درزه کوي نور ښه عملیات که موږ کړي هغه حالونه به رازه کوي نو له ما زه هلته ټوکې څوک نه پوښتې نو ټوکې به ما هڅه وکړه چې راسه په وسې په ژوند پر دا خپل کام وویشه کام ډېر غمجن دی ډېر درپدره دی ډېر بې خندا دی سپېره خوله ناست دی چا ته محفله دعوت کړی هغه دې غواړي چې تاسو موږ ته ټوکې وکاستئ تاسو موږ محفله راسئ تاسو د دې لپاره تیاري وکاستئ که ستاسو داسې تخلیق کړي داسې چې اټومیټیکلي یعنې هغه دم ساعت چې ته په کوم پروګرام کې ناستئ هغه ساعت تاسو د ټوکې راځي د دې تیاري تاسو کواسئ څنګه نه زه چې تیاري وکړم بیا هغه زما د تیاري پروګرام هېڅ خوند هم نه کوي پر ډېرو خبرو زه په خپله ډېر بد شین سمه ډېره خندا راځه ووځي خلک ما ته وایي ته پر خپله خبر ډېره بده وخاندې هغه خبر زما په لا شعور کې هم نه وي چې راووځي بیا زه حیران سم چې دا دې څه وویل څنګه خبر هغه ګس هغې خبر ته ما ټرایم نه ورکړ صرف دا یي هغه موضوع یي موضوع دا پرته یي چې نن به پر میډیکل غږېږو نن به پر هسپتال غږېږو چې پر څه غږېږې پر پمپ یا پر پټرولو یا پر ګراني یا پر وړو یا پر غوړیو یا پر پاڼو یا پر پر دغه ټاپک به خود په ذهن کې چې پر دغه شي غږېږو نوره تیاري بالکل هم موږ نه ورته کوو لاس له لاسه موږ له خبرې راځي یو 10 منټه 8 منټه دا ریکارډینګ شوق صاحب مخکې چې کوم تا د سندرې ویلې هغه ټایم چې ستا سره د خلکو روایت څنګه وله اوس ستا کوم موجوده چې کوم ستا ټوکې ټکالې دغه د لیار د اختیار کړي ده دلته اوس د خلکو روایت هسې څنګه ده سندرو کې مطلب موږ تر خپله وسه ښه ادبي شیان ویل دي مطلب ښه ملي ترانې هم ویل دي اوس دلته د ټوکو دنیا ته چې رالو زه کله کله دا د خلکو مینه چې وګورم یا کوټې ته ولاړ سو یا بوري ته ولاړ سو یا ژوب ته ولاړ سو یا چیرې ولاړ و ما ته بالکل د ټوکي تر ټوکي زیاته مینه راکوي دونه مینه ما د ټوکي خلکو نه دلدلې لکه دوی چې موږ ته څونه مینه راکوي تر حد زیاته مینه راکوي دا مینه یې زموږ تر قیامته بس او هغه الفاظ موږ نه لرو چې د دوی شکریا په ادا کړو تاسو خپله ذاتي کار خبر مې هغه پاته سو د ټرانسفارمر او د بجلۍ کار دا ما کولی کې دوی ته ما ویلې دا زموږ غدارنګه کار وي اسرائیل په زرنج کې در سره سپور سي تر هغه ټرانسفارمر در سره لاړ بیا به ما هغه موږ سوای شیطان هلته بې ډېرې اسرې راکولې دغه تار له لاس ورله دغه تار له لاس ورله وایي شیطان څخه شیطان دا ول شیطان دا ول نو ما ورته ویلې ما یاره ما پر ژوند ډېر خوند اخیستی دی زه خو یې نه ورلم که ستا لاس نه ورته دري ته یې ورله نو هغه د ارمان خبر هم پکې بیا زما له ټرانسفارمرو او یو خو د مرګ خطره ډېره ما کې محسوسوله ولې ډېر خلک زموږ د ناستې خلک لکه دا اوس چې ما او تا سره ناست په سوو یې مړه کړو بجلۍ له هغه ټرانسفارمرو له د سمرسیبلو ولې زه په بدن کې کمزوری سړی یم هغه ډېر د هغه هره پانه من ده او زنداره شیانو زما به ډوکې را خراب کړو ما که به 100 زره وګټې که به 15 زره وګټې هغه به بیا بیرته 15 زره به ما د ځان پر علاج په کوټه کې ګارولې پر علاج باندې نو ما ول دا ضرورت یې نسته یو به د ورور بدن پکې خراب سي بل معاشیات هم دونې نسته دغونه معاشیات هر ځای مطلب چې یو شی نه کوي دغونه پیسې ماله په لاس راځي نو بیا هم دا چینل په چینل کې خو یو دغه ضرورتو چې تر کامه زموږ خندا و دغه شان ورسېږي بل په چینل کې زموږ د معاشیت مستقبل هم تړلی دی که یې څوک را پرېږدي یا څوک زموږ په شانو کار نه ولري د روز خان شوق په نوم چې کوم چینل دی دا تاسو زموږ د ویډیو پر سکرین باندې تاسو ویناستئ تاسو مهرباني وکاستئ روز خان شوق چې دی که تاسو په اول ځل زموږ له فیسبوک پاڼې څخه ګوراستئ د روز خان شوق صاحب چې دی هغه ډېرې په زړه پورې ټوکې کوي هغه لکه کوم چې د موضوع خبره په موضوع باندې راځي دی ډېر ښې ټوکې کوي ډېر په ادب کې دننه وي نو تاسو مهرباني وکاسئ د چینل راساسئ د چینل سبسکرایب کاسئ زه هیله لرم امید لرم او په ده یقین در کوم چې تاسو به ډېرې ښې په زړه پورې ټوکې ځینې واورئ شوق صاحب چې کوم تا د چینل خبره وکړه ستا چینل هغه د چې کوم د یوټیوب پالیسي ده په هغه کې پوره دی یا مونټایزیشن یې سوی دی ویوسونه لري ستا ته چې کوم هغه ګزاره ده یو مطلب کمایي دغه ګزاره درکوي که څنګه نه چینل خو زموږ په ډېر زر وخت کې په لنډ وخت کې دی ډېر مطلب ډېر زر مونیټایز شو ډېر زر کامیابه شو زموږ چینل کام ډېر ښه سپورټ کوي بیخي ښه سپورټ کوي
چې 4,000 ګانټې یې وې هغه یې پوره کړې، 1000 سبسکرایبر و هغه یې پوره کړو. نو را شروع دی و موږ ته مطلب پیسې راکوي، بیلنس و موږ ته را روان دی، خو موږ را ایستلي نه دي. موږ ځکه نه دي را ایستلي، موږ که چیرې دغه هغه اوس خو پر کام موږ دونه ډېر ګران یو چا ول پر یو ښځې زوی دونه ګران وی له نازه زې مړ سوی، د بل سړي بیا زوی وی ډاکټر ته یې وروستلی وی، ډاکټر دواوې ورکړې وې، کور ته چې راغلی ده ویل بار بار ای ګولۍ نن ورکوې، هغه غرمه ورکوې، ماښام ورکوې، هغه سهار ورکوې، دارنګه یې لکه وه ګردې په یوه وار ورکړه نو به نازولی زوی په یوه وار در جوړ شي، داسې ورکړې ګرد شانس یې ورکړو، هغه مړ شو، داسې یې سر ورته وښوروی، ول ما خو رغولی زویه ومه غځولی که نه، هغه زړه کام هم دی. نو کام هم موږ ګرانوي، خو له ډېره ګرانه چې مړه سو، دوی یې پر خپلو چینلانو ورکړي، په چینل کې هلته بیا موږ ته ډېر تاوان وکړي، ولې زموږ په لکاو ویوز پر پرېدیو فیسبوکانو راځي. که چیرې دوی زموږ په چینلانو ډېر کار مه رالرلی، دا ټایم به زموږ ویډیو ډاونلوډ کړي اپلوډ یې کړي، څه مقصد او مطلب هغه ګرد خلک یې هلته وګوري، دلته چې هلته خلکو وکته بیا زموږ چینل ته نه راځي. نو که چیرې د دوی دغه ناخوالې ما را سره دا ټایم به زموږ په چینل کې ډېرې زیاتې پیسې هم وې، چې ستا ویډیو که زه راسم له یوټیوب یې ډاونلوډ کړم په فیسبوک باندې اپلوډ کړم، ته به ماته څه یې؟ یاره داسې ساده ګیله کوم، نور اسمان نه راشوه کوم، نور اسمان یا نور ګړب نه لرم، دغې ګیله به خود وکړم. مطلب داسې د کمنټ ته راده یا د میسنجر ته راده، مطلب چپ الفاظونه نه ادا کوم، ډېرو خلکو ته مې میسج هم کړی دی، کمنټ مې هم کړی دی چې ولې تاوان را رسوي، څه مې در کړي دي که نه. نو بیا دوی راته وایي چې یا زما مینه وه یا زما سر نه و خلاص یا بله پریشاني. شوکه ستاسې خپله ملګري دي، دا هم تا په محفل کې ناست یې سپورټوي ده، مطلب زیاره زه ده سره زه هېڅ هم نه یم دوی ته، نه مطلب دوی ته خو ما نه دي ویلي، دا بد خوند هم کوي چې دوی ته زه شروع سم، اوس خو دوی نسته چې له ما سره ملګرتیا یا ملګري نه وي. زما په ګرد کار کې د دوی ډېر کردار، د ملګرو کردار دی، چې چا زه ومې دغه چینل ته اڅولی یم، چې چا و ما ته چا زه مست کړی یم چې ته به راځې تا به ډېر جهان واوري، هغه ګرد خلک نور دی. زما خالي مطلب دا ټوکې به خود موږ کوو، نور دوی ول یو سړی دوی ډاکټر ته بیولی وي، هغه ډېر غټ وي، ډېر زیات غټ وي. نو بیا ډاکټر ورته ویلي ته و ده ته ګین نو بلا و دا شیان ور واخله، نو دوی به په کلي کې لکان سره کرکټ کوي، صحتمنده به سي، مطلب دا صحت به یې ډېر ویلی سي په دا منډه و ترنډه کې سم به سي. بس دوی په خوشحاله دی، یا لږ سهار لاړ سي کرکټ له مازدیګر راځي، پلار یې خوشحاله دی چې بس زوی یا دی ځي کرکټ کوي. یو 10-20 شپې بعد پسې ورغلی، د ده حال یې معلوموي چې د ده ګسه څنګه پوزیشن دی، داسې ورغلی دی، ډول ماسې ور ګرون لول چې زه ور انټر شوم چې مې ورته وکتل، ده به ګین ووایي، منډه یې په بل یې وکوله، بس ما ول راځه زویه په لای لاکه ډنګر شوې. نو ټوکې به موږ خپله کوو، هغه د په بل چا به منډه نه کوو، نورې منډې به له ما سره کام کوي، دا زموږ خپل ملګري به کوي، 10 ملګري تقریبا شاوخوا زه لرمه چې ډېر راسره ایکټیو دي. نو منډه و کرکټ دا شیان دا به زه په خپله کوم، دا به پر بل چا نه سپارم، ټوکې به زه خپله ورته کوم. ځکه په ګول کې په ګول کې سړی درې تکړه سړی، نو بېکاره خو بېکاره چې د په ګول کې ودره چا ویلی ول موږ کم ځای له لاړو 5 ګوله مو وخوړل، بل یې ورته ویلی ول پر 5 ګوله بیا څنګه درکول، ده ویلی ول ګولکیپر په ګول کې پر لمانځه ولاړ. زما دماغ ډېر ناوخته کار شروع کوي، سبق مو نه زده کېدی، یو خو زما سبق نه زده کېدی، بل زموږ هم دارنګه ماشټرانو هغه پخوا نه و چې افسران به راتلو، هغه بېکاره هلکان به یې له کلاسه پسې واخیست، زموږ ماسټران به ګسه له سکوله ووتل چې افسران را روان دي. موږ خو به وتو ځینې ماسټران داسې و چې افسران را روان دي، ځان به یې وکښي، په هغه ورځ به لاړو دغه بس. بیا زموږ یو ماسټر موږ ته بیا کام په کړو، مطلب ده به خپله وینېول، دا زما رنګه یې ونیسئ، هغه کام په کړو نه ده. یوه ګپه کې موږ ویل دي چې
پر ډنډه به سور سلوشن ټایپ، تور سلوشن ټایپ، ژړ سلوشن ټایپ، زرغون سلوشن ټایپ، خړ سلوشن ټایپ. ورته وایي څنګه ډنډه ده که د پی ډي ایم جلسه ده. په دغه شکل خو لکه یا موږ سبق در وویلی یا موږ پست رالو. روزخان شوق صاحب ستاسو د وخت راکولو یوه نړۍ مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړ. موږ په تاسو ژوندي یو، تاسو زموږ سره مینه لرئ. موږ هر وخت په هر ډګر کې و دغه کام ته حاضر یو، که یې ګپې په راکولې، که یې غزلې په راغوښت کولې، که یې په اشعار بیولو، که یې په جلسه بیولو، که یې په مظاهره بیولو، چې پر کام کومه ستونزه وه هم موږ به پکې موجوده یو، که پر کام کومه خوشحالي وه هم موږ به پکې موجوده یو.